پخوا به یوازې د لوړ عمر لرونکو اشخاصو ته د سترګو د دید کمزوري او نور مشکلات راپیدا کېدل، مګر په اوس وخت کې په ځوان نسل کې ورځ تر بلې د سترګو د کمزوري، بخار، سوروالی او مختلفې نورې ناروغۍ او مشکلات رامنځته شوي. لومړی پر دې خبرې وکړو چې د سترګو د دید او نورې ناروغۍ د څه په خاطر رامنځته کېږي. عموماً د سترګو ناروغۍ څو اسباب لري، لکه میکروبونه کولی شي چې د سترګو ناروغۍ رامنځته کړي، هغه که بکټریاوې، که ویروس او که فنګس. ځینې اوږدمهاله ناروغۍ لکه شکر او د وینې لوړ فشار کولی شي چې د سترګو د کمزوري او مختلفې نورې ناروغۍ رامنځته کړي. او د عمر زیاتوالی د سترګو د دید د کمزوري لامل کېږي. خراب د ژوند طرز العمل لکه سګرېټ څکول، په کور او کار ځای کې د زیاتې رڼا لرونکو ګروپونو څخه استفاده کول، د خاورو او دوړو څخه د سترګو نه ساتل، د شپې په موټرواني کې د عینکو څخه استفاده نه کول، او د موبایل او کمپیوټر څخه زیاته استفاده په خاص ډول په توره شپه کې او بې له عینکو څخه کول، چې په لنډ وخت کې ستاسې څخه د ښه لیدلو نعمت اخلي. کورنۍ تاریخچه یا جینیټیک هم کولی شي چې د والدینو څخه اولادونو ته د ناروغیو د انتقال لامل شي. او بالاخره ضربه هم کولی شي چې ستاسو په سترګو کې مختلف په شکل سره ناروغۍ رامنځته کړي. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې په سترګو کې کومې عامې ناروغۍ رامنځته کېږي. ناروغۍ په سترګو کې ډېرې دي، خو د وخت د کموالي په خاطر او د ویډیو د اوږدوالي په خاطر باندې موږ غواړو پر یو څو مهمو ناروغیو خبرې وکړو. لومړی نږدې لید یا مایوپیا هغه حالت دی چې نږدې شیان ښه روښانه ښکارېږي، خو لرې شیان بیا شخص نه ویني یا هغه ورته خړ ښکارېږي. دوم لرې لید یا هایپروپیا دی. لرې شیان ښه ښکارېږي خو نږدې شیان خړ ورته ښکارېږي. په دې دوه رقمو کې به حتما تاسې په کور کې د یو شخص لرئ چې یا به لرې شی سم نه ویني او یا به هم نږدې شی سم نه ویني. دریم بیا استیګماټیزم دی چې د سترګو عدسې اقرنیه غیر منظم شکل لري چې د لید د خرابوالي رامنځته کوي. څلورم فریس بایوپیا حالت دی. د عمر له زیاتوالي سره د نږدې شیانو تمرکز کې ستونزه رامنځته کېږي. پنځم د میوتیا یا کټرک حالت دی چې زیاتره خلک ورته وایي چې پر سترګو مې پردې راغلي دي. د سترګو د عدسیې تیاره کېدل اکثره د عمر له زیاتوالي سره د لیدلو خړوالی، ځلا او د شپې لید کې ستونزې رامنځته کېږي. په دې هم باید پوه سو چې څنګه کولی سو چې د سترګو د ناروغیو د رامنځته کېدلو مخنیوی وکړو، او یا هم که فعلا د سترګو د کمزوري او نورې ناروغۍ لري، څنګه کولی سو چې د درملنې باوجود یې تخریب او ناروغۍ کنټرول وساتو. حداقل په کال کې یو یا دوه ځله د سترګو متخصص ته د دې لپاره مراجعه وکړئ چې ترڅو ستاسې د سترګو روغتیایي حالت ارزیابي کړي. که چیرې د کومې ناروغۍ د شروع اول وختونه یې، نو پر وخت به درملنه درته وکړي او د مشکلاتو څخه به ځان خلاص کړي. محفوظ عینکې د ځان عادت وګرځوئ. د موټر چلولو، موبایل او کمپیوټر د استفادې پر مهال حتما د عینکو څخه استفاده وکړئ. د غیر صحي خوراک پر ځای روغتیایي غذایي رژیم د ځان عادت وګرځوئ چې پکې ویټامین A، C او E او اومیګا 3 شامل وي. دغه مواد په خاص ډول په زردکو او ماهي کې په زیات اندازه سره موجود دي. که چیرې دوامداره ناروغۍ لکه شکر، د وینې لوړ فشار او د وینې د غوړو زیاتوالی ولري، نو منظمه درملنه یې وکړي او ورسره همزمانه ښه پرهیز وکړي. که چیرې د سګرېټ څکولو عادت لري، نو سګرېټ پرېږدئ. د موبایل او کمپیوټر څخه استفاده راکمه کړئ، او که مطالعه کوئ نو د موبایل پر ځای په کتاب کې وکړئ. د موبایل څخه که چیرې فلم ګورئ، نو د موبایل پر ځای په تلویزیون کې په رڼا کې وګورئ، ترڅو د سکرین شعاوې ستاسې څخه لرې واوسیږي او پر سترګو مو د تمرکز په خاطر فشار راکم شي. او د موبایل د استفادې څخه د شل قانون مراعات کړئ. دا داسې قانون دی چې د هر شل دقیقو بعد د 20 ثانیو لپاره 20 فوټه لرې وګورئ. خیرن لاسونه په سترګو مه وهئ، په خاص ډول کله چې تاسې له خوبه څخه راپورته کېږئ. او زیاتې اوبه وڅښئ او ښه خوراک وکړئ. که چیرې تاسې هر رقم د سترګو ناروغۍ ولرئ، نو یوازې د سترګو د متخصص څخه نسخه کوئ او د هغه د مشورې مطابق درمل اخلئ. د بلې برخې د متخصص یا معالج څخه مه نسخه کوئ او مه هم د درملتون څخه په خپل سر درمل او یا هم د درملتون د فارمسیست په خوښه باندې درملنه د خپلو سترګو لپاره مه کوئ.